السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې هغه کسان معلوم کړئ کومو کسانو ته چې تاسو په فیسبوک کې ریکویسټ کړي دي او هغوی ستاسو ریکویسټ نه دی اکسپټ کړی نو که تاسو غواړئ چې هغه کسان معلوم کړئ او خپل ریکویسټ هم واپس ختم کړئ نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. نو تاسو به اول فیسبوک کولاو کوئ کو فیسبوک لایټ وي او کو دغه بل فیسبوک وي او خپله فیسبوک آی ډي به پکې کولاو کوئ دغه آپشن به کلیک کوئ او دلته به تاسو په دې ځای کې بیا سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړئ چې سیټینګ باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته دغه پیج خلاص شي او دلته به تاسو اکټیویټي لاګ وګورئ. په دې آپشنز کې به تاسو ګورئ اکټیویټي لاګ نو تاسو ګورئ چې زه اکټیویټي لاګ ګورم او په دغه باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ چې اکټیویټي لاګ باندې ما کلیک وکړو او په دې آپشنز کې به تاسو دغه کنیکشن باندې کلیک وکړئ چې کنیکشن مو کلیک کو نو دلته به تاسو فلټر کلیک کړئ. دغه نه بعد به دلته یو بل پیج خلاص شي او دغه یو څو آپشن به راشي دغه کیټګریز به کلیک کړئ نو تاسو ګورئ چې سینډ پرنټ ریکویسټ دغه کم اخیری آپشن چې دی په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ نو دلته تاسو اوس کولی شئ دغه کسان ګورئ دغه نومونه دې کسانو ته ما په فیسبوک کې ریکویسټ کړي دي او دوی زما ریکویسټ نه دی اکسپټ کړی نو که تاسو بیا غواړئ چې دغه ریکویسټ یې ختمې کړئ نو آی ډي باندې به کلیک وکړئ او دغه آی ډي به کولاو شي نو تاسو ګورئ چې دغه کس ته ما ریکویسټ کړی دی که تاسو غواړئ دغه ریکویسټ واپس ختم کړئ بس کینسل باندې به کلیک وکړئ او دغه ریکویسټ به ختم شي نو دغه طریقې ته تاسو کولی شئ چې هغه کسان معلوم کړئ کم کسانو ته چې تاسو ریکویسټ کړی وي او هغوی ستاسو ریکویسټ نه وي اکسپټ کړی نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې هغه واپس ختمې کړئ. نو ګرانو دوستانو امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي خامخا یو لایک ورکړئ او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرايب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.